مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شي چې سیمه ییز انځور او اواز خپروونکې آله، یعنی د دې په مرسته موږ کولی شو چې په یو محل کې، یعنی په یوه ولسوالۍ کې یو نوې کړنه کېږي. هغه موږ د دغه آلې په مرسته موږ د ټولې ولسوالۍ و تلویزیونو ته دا انتقال کړو. یعنی په هر کور کې چې تلویزیون وي، هغه بغیر له کوم لینه، بغیر له کوم کیبله څخه د دې آلې په مرسته موږ هغه کورو ته لومړی دې ته د برق لین راخلو. یوازې د برق لین ورځ نو بل شي ته اړتیا نشته. 220 برق ته اړتیا لري. دا د 220 برق په ولټمیټر کې راغی. اوس ساده سوچ و چې تر څو دی چالانه شي، لومړی به د دې برق ګوري چې داسې نه برق زیات وي، بیا زموږ آله راوسوځي. یعنې دا مقاومتونه او ډیویډان دومره طاقت نه لري. لومړی ځل یې تران کړو، نو اوس دا دی، دا په برق راغی، اوس مو چالانه کړو. هغه ایل سی ډي څخه هم برق څخه ایل سی ډي وي که هغه تلویزیون وي، فرق نه کوي. دا د یوازې ایل سی ډي هم بل شي ته اړتیا نه لري، یوازې برق ته تړو او ساده انتن د ده د انتن ځای ته ور اچوو. اوس به وګورئ تاسو د ایل سی ډي پر مخ تصویر نشته. تصویر موږ دا انتن ور واچوو، نو دی به بل تصویر پیدا کړي. دا دی وګورئ، اوس تصویر نشته. که چېرې دا بدله کړو د انتن ته، نو بیا دی خپل تصویر شي. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر